سلام و وقت مو بخیر همت صاحب، انشالله چې ښه او صحتمند اوسئ. مننه ستاسو څخه. همت صاحب، په لومړي قدم کې معلوماتي ټکنالوژي څه شی ده؟ آی ټي یا انفارمیشن ټکنالوژي په انګلیش کې ورته وایو، او ټکنالوژي معلوماتي په فارسي یا معلوماتي ټکنالوژي په پښتو کې چې ورته وایو، دا موږ تاسو سره یو د مهم برخو د ټکنالوژي څخه ده. په دې کې موږ تاسو مجموعه د ټکنالوژي د سیستمونو همدارنګه د بعض افزارو د دې مجموعې ته وایو چې د ډیټا جمعوري لپاره، همدارنګه د ډیټا ساتلو لپاره، همدارنګه پروسس، همدارنګه انتقال یا ترانسفر او د دې د ساتلو لپاره استفاده کیږي. آی ټي څه ده؟ نو دا موږ تاسو ته تنها یو کمپیوټر نه ده، بلکې آی ټي موږ تاسو سره د کمپیوټرونو مجموعه، مثلا کمپیوټرونه دي، نتورکس یا شبکې دي، پکې انټرنیټ، سافټویرونه دي، همدارنګه ډیټابیسز دي، سرورونه دي، سایبر سکیورټي دي، همدارنګه دغه ټول مجموعې ته موږ تاسو په عموم کې ټکنالوژي معلوماتي یا آی ټي ورته ویلی شو. نو که زه درته یوه خبره وکړم چې نن ورځ د هر سازمان د هر ځای مهمترین او اصلي ترین ډیټا یې څه ده، هغه نو د دې د خپل ډیټا ده یا معلومات ده چې آی ټي مثلا د دې ډیټا د ساتلو وظیفه لري. مثلا ستاسو رادیو ته زه مثال درکوم، اوس ستاسو رادیو چې دلته ده، دا تقریبا یعنی ډیر زیات معلومات پکې شته. تاسو وګورئ، ستاسو کارمندان دي، ستاسو مثلا د معاشاتو سیستم ده، همدارنګه د برنامې سیستم ده، څوک برنامه وړاندې کوي، په کوم ټایم کې څه کار وکړي، ستاسو انټرنیټ مشکل مثلا سیستم ده، ستاسو د فریکونسي ده، د دې شیان. اوس د دې شیانو د ټولو حفاظت، د دې شیانو د ټولو مسؤلیت د آی ټي په غاړه کې نیسي او آی ټي جوړي. مثلا ستاسو دغه مایک که خراب سي، آی ټي مسؤل ده، دغه باید راشي جوړي کړي. ستاسو مثلا انټرنیټ خرابېږي، ستاسو فریکونسي خرابېږي، یعنی د ستاسو دغه د ارګان د کوم رادیو ستاسو ده، د دې دغه ټولو د دې ساتل خبره څه ده، دا ټول د آی ټي په غاړه ده. نو آی ټي څه ده، ډیر زیات مهم برخه ده. انفارمیشن ټکنالوژي یا معلوماتي ټکنالوژي هر ارګان ورته اړتیا لري، او هر ارګان کې که وغواړي یا نه غواړي مجبور ده چې دا ولري او لري، ځکه چې څوک غواړي په انټرنیټي نړۍ کې همدارنګه که انټرنیټ کې حتی نه تنها ان پرسن یا د حضوري په شکل هم وي، دوی آی ټي ته اړتیا لري، ځکه کمپیوټرونه دي، ډیټابیسز دي، دا ټول شیان دوی د همدې په واسطه ساتي. همت صاحب، آی ټي ولې مهم ده؟ ځکه چې آی ټي نن ورځ تقریبا که ووایم 99.99% ادارې چې دي هغه ټول آی ټي لري. یعنی هیڅ کوم اداره، بانک، شرکت، پانتون، مکتب یا همدارنګه شفاخانه داسې شیان چې دي یو هم بدون له آی ټي نه صحیح فعالیت نشي کولای. شاید بعضې ځایونه وي چې فعالیت وکړي، خو مثلا که زموږ تاسو داسې ولایت وي چې لرې ولایت وي، اوس دولتي مکتبونه دي مثلا، هغوی ټول کارونه په قلم او کاغذ ده، نو دوی هیڅ کار مثلا کمپیوټري په سیستم نه ده، نو هغه خلکو کار ډیر ګران ده، ډیر په سختی سره کار کوي او نو ډیر به مشکلاتو کې مخ کې وي. مثلا که موږ تاسو آی ټي برخه ونه لرو، خدای ناکړه دغه اداره ور واخلي، نو د دې ډیټا یو ځل وسوځي، نو ټول له منځه ځي. اما که آی ټي وي، هلته دوی ذخیره ولري خپل ډیټا په کلاود کې وي، مثلا هر ځای کې هر چیرته کولی شي چې دوی ورڅخه استفاده وکړي. زما په نظر مهمترین دلایل د آی ټي سیستم د کارونو سرعت ده. هر څومره چې موږ تاسو ادارې یا دفترونه چې ډیر دغه آی ټي برخه پکې فعال وي، هغه به سرعت ډیر وي. مثلا اوس که تاسو لاړ شئ بانک ته، 10,000 افغانۍ د خپل اکاونټ څخه وباسئ، دغه نیم دقیقه بعد مثال ستاسو ای ټي ایم کارت بل څوک په هغه کې واچوي، ای ټي ایم کارت کې ای ټي ایم هغه کوم ماشین څه ده او له هغه نه وغواړي پیسې وباسي، تاسو مثلا پاسورډ ورته ورکړی وي، نو په دغه نیم دقیقه څه په هغه سکند کې نشي کولای، ځکه چې دلته څه آی ټي ده، نو سرعت تیز ده، همزمان تاسو ته اجازه نه درکوي، نو هلته څه دا اپډیټ څه مستقیم هلته ورته وایي چې یعنې به ستا په اکاونټ کې پیسې نشته، نو دا د دې په اساس کار کوي. همدارنګه د مصرفونو هغه کوم مصرف څه ده هغه کم کیږي. مثلا څنګه
مثلا اوس فکر وکړه چې یو ارګان ده همیشه کاغذ او قلم استعمالوي، همیشه مثلا سرش استعمال کا او دوسیه استفاده کا او فلان استفاده کا، اما بس نه کوي چې یو کمپیوټر دی ولري ټول ډیټا د پکې ذخیره کړي. نو معلومات تر لاسرسي ډیر په زر کېږي. او زموږ تاسو متاسفانه د دولتي معارف کوم سیستم سره یا زموږ تاسو مثلا هغه سیستم سره تحصیلات عالی وس یو خپل شهادت نامه په سی وګرځي یو هفته کې نه درکې، دوه هفتو کې نه، ځکه چې هغه کتاب پسې ګرځي، دوسیه پسې ګرځي، تا معلومات ټول چکی صحیح ده غلط ده که څه رقم سیستم ده. اما که منظم ډیټابیس وي هغه په یو دقیقه کې چک کیږي. د مخکینی ډیټا په اساس تصمیم گیری ډیر ښه کیږي چې موږ تاسو تصمیم ونیسو چې آیا زموږ تاسو ارګان صحیح ده نه ده، څه مشکل لري نه لري. او همدارنګه ارتباطات ټول جهانی ده، موږ تاسو سره جهانی ارتباطات نیولای شو. اوس ولایاتو کې لیا ولایت نه بل ولایت ته په سکندونو کې موږ تاسو مسج ځان کولای شو، همدارنګه بل کارونه کولای شو. نو زه وایم که د شلم پیړۍ سره زموږ تاسو د صنعت پیړۍ ده، نو زما په نظر د 21م پیړۍ به د آی ټي عصر وي. نو ټولو ته ډیر زیات اړتیا ده چې په آی ټي کې ان شاء الله ځان ورسوي او همیشه دې پکې کار وکړي ترڅو وشي کولای چې په دغه برخه کې خپل سکل یا مهارت پورته وسی. د آی ټي مهمه برخه سدي یا اساسي برخه سدي هغه موږ تاسو سره صدا لمړی برخه کې سخت افزار ورته وایي یا هارډویر چې موږ تاسو ورته وایو دا ده، لکه مثلا کمپیوټر ده، سرور ده، کیبلونه دي، همدارنګه فلاش دی، دا شیان چې د هارډویر مربوط کیږي. همدارنګه دوم برخه کې بیا څه ده سافټویر ده، نو باید سیستم عامل یا مثلا اپریټینګ سیستم وي، همدارنګه نور برنامه چې دغه کار وکړي. مثال زه درته وایم، و سخت افزار موږ تاسو یو کمپیوټر اړتیا ده، اوس په دغه کمپیوټر کې که وینډوز نه وي، ورډ او ایکسل دا شیان نه وي، موږ تاسو نشو کولای چې محاسبات کار وکړو، مثلا ډاکومنت بیس کوم کارونه چې واړو دا کارونه نشو کولای. دریمه برخه کې نتورکینګ یا شبکه ده چې ډیر زیات مهم ده چې دغه دستګاوې سره وصل کی، دا مهم برخه ده. او په څلورمه برخه کې ډیټابیس ده، ځکه چې یو ډیټا باید ذخیره شي، اطلاعات وي، نو ډیټابیس ډیر اړتیا ده. او همدارنګه امنیت د مهمترین برخو څخه ده، ځکه که تاسو هر څومره چې ډیټا مو پورته ځي، هر څومره مو چې تاسو شرکت پرمختګ کوي، نو طبعا دلته تاسو په شاوخوا کې رقیبان پیدا کیږي. نو د دې ساحه کې موږ تاسو سایبر سکیورټي ته اړتیا لرو چې زموږ تاسو ډیټا باید هاک نشي، زموږ تاسو ډیټا خراب نشي. لکه څنګه مې چې مخکې مثال درکوم، مثلا موږ تاسو کوشش دا کوو چې په دفتر کې اور ونه لګي، نو په هغه کې صدا د کوم ډیټابیس او زموږ تاسو ډیټا او د شان چې ذخیره دي، نو حالته موږ نه غواړو چې څوک هاک وکړي، ویروس راشي، کوم مشکل جوړ کړي. او همدارنګه کلاود کمپیوټینګ هم ډیر زیات مهم ده چې انټرنیټ موږ تاسو مثلا خپل ډیټا په کلاود کې ذخیره کو چې هر چیرته ذخیره وي. نو ما خو مخکې ویل کنه که زموږ تاسو ډیټا کمپیوټري وشي ټول، خو خدای نه کړه دفتر ور واخله خو ټول لمانځي، اما کلاود کې د ذخیره کړي وي نو هیڅ کله لمانځ نه سي کولای شي، ډیر په راحتي سره همیشه ورڅخه استفاده وکړي. آی ټي د خلکو ورځنی ژوند یعنی ډیر په ښه ډول سره اسانه کوي همت صاحب، ځکه چې که آی ټي نه وای یا دغه کوم معلوماتي ټکنالوژي چې د خلکو کارونه په ورځو او ډیر په مشکلاتو کې ده، حتی تقریبا بعضی کارونه نه کېدل. خو زه یو مثال تاسو ته درکوم، تقریبا یو شاید 15 کاله مخکې زما پلار سو تحویلدار و د یو مکتب، نو دای بتلل پیسې راوړل د هر استاد ته به تقسیمول، کیش به نقد ورته ورکول، څه د معاش د پیسې دا واخله. نو شخصا زما یاد ته چې راځي هغه وخت کې زه ماشوم وم، از مونږ اول ډیر ور سره په تکلیف، ځکه دا پیسې مثلا چې پاتې کېده کور ته راوړلې، مونږ ډیر به ډارېدو چې مثلا نغله ونه نشي، هغه ونه شي. او متاسفانه هم داسې وشو، یو ورځ تللی وو پیسې پسې 2 دانې ملګري بیچاره شهیدان سو، نو پیسې ورنغله غوښتل چې واخلي خو ونه شو. اما که آی ټي وي مثلا بانکداري سیستم دنن هیڅ څوک مثلا هیڅ دفتر ته، هیڅ مکتب ته، هیڅ ځای ته پیسې څوک نه لګي، هر څوک زی خپل اکاونټ نه پیسې باسي استفاده کوي. همدارنګه درسونه یا سیستمونه سدي ډیر آسان شوي دي،
په خو وختونه کې مثلا په هر ولایت کې یا هر ځای کې مثال پر ریاضي برخه کې یو دانه لایق استاد چې به وو هغه ټول خلک به هغه ته تلل نور هیڅوک نو چې د چا مشکل حل کړي د چا سوال د جواب ورکړي اما نن ورځ آموزش ډیر آسان شوی ده آنلاین په ډول سره یوټیوب کې کتل شي اوس خاطر چات جی پی ټی وتل ده هر څوک خپل ځان ته کول شي استاد هغه د لري استفاده کول شي آنلاین خریداري کول شي مثلا امازون یا غټ هغه د تاسو کول شي هغه ځای خریداري وکړي همدارنګه تیارې بلیټ تاسو کولای شئ آنلاین واخلئ د خپل د ولایتي ټیکټونه سیدم کولای شئ حتی واخلئ همدارنګه ډاکټر ته چې زیال تا کولای شئ ځان ته نوبت واخلئ او ډیر زیات کارونه دي خپل ډیټا کولای شئ هر چیرته ذخیره وکړئ یعنی آی ټی صدا زموږ تاسو د ټایم یا د زمان د صرفه‌جویي په اړه کې ډیر مرسته کړې ده کومه کې یو کار په ورځو کې کېده اوس په دقیقو کې کېږي اوس په ساعتونو کې کېږي نو دا زموږ تاسو د ژوند په پرمختګ کې ډیر زیات مرسته کړې مثلا هم دا اوس چې ما او تا غږیږو په خو وختونه کې چې رادیو نه وو هر خلک مثلا چې غوښتل هر رسانه یا هر ارګان چې غوښتل خلکو ته معلومات ورسوي مجبور به و چې اخبار د چاپ کړي او هغه اخبار بیا یو کس تلل په قریو کې ویشي یا خلکو ته ویشي هغه وخت کې متاسفانه خو سواد کم خو بیا هم دا کارونه کېدل اما اوس وګوره دغه د زو تر ناس کابل کې غږیږو او زما او تا غږ دغه ټول افغانستان کې خلک اوري نو دا ډیر زیات مهم اوري دي چې د ټکنالوژي معلوماتي یا آی ټی چې ورته د خلکو ژوند ډیر آسان کړی دی د کمپیوټر او آی ټی په منځ کې اړیکه یعنی ډیر زیات ده ځکه چې آی ټی بدون له کمپیوټر نه او کمپیوټر بدون له آی ټی نه هیڅ شی هم نه ده ځکه چې آی ټی څه ده د کمپیوټر زړه یا قلب ده اما چې کمپیوټر نه وي نو آی ټی کار نشي کولای همدارنګه کمپیوټر زموږ ډیټا کولای شي وې ساتي پروسس وکړي کولای شي چې مثلا زموږ تاسو پروګرامونه ران کړي زموږ تاسو ډیټا وساتي ډیټا انټری کې ډیر کارونه موږ تاسو کولای شو نو کمپیوټر چې نه وي آی ټی به معنا ده آی ټی چې نه وي کمپیوټر به معنا ده نو دا دواړه سره لازم او ملزم دي نو موږ وایو چې هر کمپیوټر دی آی ټی او برخه ده اما آی ټی څه ده خپل ډیر یو غټ برخه ده صحیح ده او چې کمپیوټر نه وي بیا هم آی ټی نه وي ډیټابیس تا جوړ کړی ده چې کمپیوټر نه وي چې شي کې استعمالوي موبایل کې کار کوي صحیح ده یا ټابلیټ آیپاد کې خو بیا هم موږ تاسو کمپیوټر ته اړتیا لرو نو زه چې فکر کوم دواړه سره لازم او ملزم دي دواړه بدون یو بل نه کار نه کوي انټرنیټ د آی ټی په پرمختګ کې ډیر زیات رول لري همت صاحب ځکه چې انټرنیټ صدا ستون فقرات د آی ټی ده نو که انټرنیټ نه وي آی ټی بیا هم تقریبا به معنا کېږي نه خو تقریبا د سکه کارونه هغه کیفیت کمیږي مثلا که انټرنیټ نه وای ایمیلونه بنن نه وو مونږ نشو کولای چې ایمیل چاته ولېګو د آنلاین کوم سیستمونه سدي درسونه سدي دا شان نه کېدل تجارت نه کېدل کلاود یا موږ تاسو سره ایمیل ډیټابیس ذخیره کو په آنلاین ډول سره دا نه کېد ارتباط جهانی بنو نو خدای شان ټول سدي د انټرنیټ په واسطه کې چې انټرنیټ نه وای دا شان موږ تاسو سره کولای شو نو د دې لپاره انټرنیټ ډیر زیات مهمه برخه ده چې انټرنیټ نه وي نو آی ټی هم تقریبا فعال د سکار نشي کولای اما انټرنیټ د دې باعث شوی چې زموږ تاسو اطلاعات یا زموږ تاسو ډیټا په سکندونو کې په مختلف ولایاتو کې هیوادونو کې د لاسرسي وړ وي آی ټی په زده کړه کې ډیر زیات رول لري همت صاحب محترم ځکه چې نن ورځ مثلا ز خپل شخصه فعل حال یو کورس لرم آنلاین په ډول الحمدلله او په هغه کې ډیر شاګردان ما سره جوین دي او زیاتره د هغه ولایاتو څخه دي چې هلته د درسونو کیفیت ضعیف ده یا اصلا نشته مثلا زه خپل گرافیک ډیزاین درس ورکوم قندهار هلمند همدارنګه مثلا نیمروز مزار شریف د سيزونو کې ماته مسیج کې وای دلته دا برخه نشته مو غواړو چې آنلاین تاسو سره درس وایو نو ما سره هغه د درس وای همدارنګه یوټیوب بهترین هغه د اوس ما مخکې درته ویل چات جی پی ټی ده هوش مصنوعي ده همدارنګه د نړۍ سراسر کوم ارتباطات سدي یا مثلا ډیټا سدي تاسو کولای شئ لدې څخه استفاده وکړئ او کار واخلئ او اوس که زه درته وایم چې نن ورځ علم صدا د یو پانتون یو کلاس پورې تړلی نه ده یا ما مخکې ویل مثلا یو استاد به ټول خلک به هغه ته تلل خپل مشکلات حلول اما فعل حال درس یو استاد ته اړه نه لري
ټول خلک کولی شي چې درس ووایي، خپل ځان ورسوي. او دا ځوانان چې په نن ورځ کې بهانې کوي چې والا زما درس نه زده کېږي یا زه مثلا درس نشم ولی اقتصادي مشکلات لرم او فلان لرم، نو داسې بهانې دي. ځکه چې د موبایل کې انټرنیټ د ناقه شیانو لپاره چې استفاده کوي، په ورځ کې نیم ساعت د خپل پرمختګ لپاره استفاده کوي، دی په زده کړه کې ډیر زیات اغیز لري او ډیر زیات به پرمختګ وکړي. نو نن درس ده فقط یو کلاس پورې تړلی نه ده، یو کورس پورې نه ده تړلی. هر څوک په هر ځای کې کولی شي چې درس ووایي. په روغتیایي سکتور کې د آی ټي ګټې ډېرې دي همت صاحب. مثلا نن ورځ موږ تاسو کولی شو چې د خپل کوم مریضان چې دي هغوی د ټول تشخیص ده دا موږ تاسو ذخیره کوو. مثلا عکسونه د اخلي، د وینې معاینات دي، هر شی چې دي دا ټول موږ تاسو کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره ځان سره سیف کړو او زموږ تاسو ناروغ چې هر کله راځي موږ تاسو پوهیږو چې دا څه حالت ده. مثلا ډاکټر ته نوبت نیول چې دا موږ تاسو په انلاین ډول سره کولی شو. موږ تاسو کولی شو چې د انلاین لارې نه مشورې واخلو. ما یو ریسرچ لوستلی اوس وخت مخکې، یو جلۍ د امریکا و، هغه لیکلی و چې زما مور ژوند ای آی یا هوش مصنوعي راته ژغورلی ده. هغه لیکلی و چې تقریبا 11 کاله زما مور ناروغه وه او هر رقم ډاکټر او هر رقم هیواد ته مو ویوړل چې د دې معالجه وکړي، اما متاسفانه داسې درست نتیجه نه ورکول. هغه وختونو کې نو تقریبا چات جی پی ټي نوی وتلی و، نو دی چات جی پی ټي نه مرسته غوښتی و، بیا هغه څه راهنمایي شیان یې څه کړی و، د هغه مور کوم هغه مریضي چې و هغه کوم راهنمایي یا کوم لارښوونه چې چات جی پی ټي ورته کړی و هغه جوړ شوی و، خدای جوړ کړی و خو هماغه ورته بهانه شوی و، یعنی هغه ډیر زیات مرسته کوي. نو نن ورځ موږ تاسو کولی شو چې دغه آی ټي برخې نه یا د انټرنیټي له لارې نه ډیر کارونه حل کړو. سرعتونه ته ډیر زیات کیفیت، سرعت ته د کار سرعت زیات کو، همدارنګه کولی شو چې خپل کوم خدمات دی هغه کیفیت پورته ویسو. دا ټول کارونه د آی ټي په واسطه کېږي او اجرا کېږي. په سوداګري او اقتصادي کې آی ټي رول ډیر دی همت صاحب، ځکه چې تقریبا ټول غټ شرکتونه لکه څنګه چې مخکې ویلې د آی ټي څخه استفاده کوي. دکانونه، بانکونه، مثلا د ډیټابیس مدیریتونه چې دي، بازاریابي یا ډیجیټل کوم بازاریابي چې ده، تحلیلونه چې دي د اطلاعاتو څه کېږي، دا ټول موږ تاسو کولی شو د آی ټي په واسطه ډیر په راحتي سره اجرا کړو. مثلا که موږ تاسو یو محصول له بل هیواد نه غواړو، نو دا موږ تاسو په خپل ډیټابیس کې ډیر په اسانۍ سره ذخیره کولی شو، همدارنګه ارتباطات نیولی شو، ډیر په اسانۍ سره موږ تاسو کولی شو چې دا کار وکړو. همدارنګه زموږ تاسو درآمد یا عاید هم پورته ځي او همدارنګه سرعت به مو هم ډیر تیز وي. په حکومتولي چارو کې معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټي څه ده ډیر کارول کیږي او باید هر هیواد او حکومت څه ده یا دولت څه ده باید دا وکاروي، ځکه چې دوی که ای ګورنمنت یا الکترونیکي دولت چې دوی ونه لري، نو د دوی د ټول مشکلات ډیر زیات مشکلات سره مخ کیږي. مثلا که موږ تاسو په دولت کې آی ټي ولرو، مثلا آنلاین اسنادونه کولی شو جوړ کو، مالیات موږ تاسو ډیر په اسانۍ سره کولی شو پرداخت کو، همدارنګه د شرکتونو ثبتول چې دي، مثلا د کوم مالیه سیستمونه چې دي، ثبت احوال نفوس موږ تاسو لرو، پاسپورت او جوازونه څه لرو، دا ټول موږ تاسو کولی شو چې استفاده وکړو. او همدارنګه ښه والی دا ده که موږ تاسو آی ټي په دولتي سیستمونو کې استفاده کو، فساد اداري تقریبا صفر ته رسیږي، مکمل صفر ته نه رسیږي خو یعنی ډیر زیات کمیږي. شفافیت ډیر به زیات شي، تقریبا زیات شفافیت راځي پکې. د خلکو په وخت کې ډیر زیات صرفه‌جویي کیږي، یعنی وخت به د خلکو نه ضایع کیږي او خدمتونه چې دي ډیر زیات په ښه سریع او دقیق ډول سره شروع کیږي. او همدارنګه که په آخر کې وایم چې آی ټي یا ټکنالوژي معلوماتي چې د موږ تاسو سره نن فقط د کمپیوټر د استفاده نه ده، بلکې د دې استفاده موږ تاسو ته اوس یو ارزښتمند او څه ورته وایي د ژوند سره تړلی
سیستم ده چې موږ تاسو باید ورڅخه استفاده وکړو او ځان ورسو. او هر څوک چې غواړي چې سرمایه گذاري وکړي نو دوی کولی شي چې د آی ټي برخه حتما ضرورت لري او څوک آی ټي ونه لري په خپل برخه کې نو یا په خپل ارګان کې تقریبا هغوی د کوم خلک چې آی ټي لري له هغوی څخه ډېر شاته پاتې. ډېره مننه همت صاحب. بیا هم ستړي مشئ درنو اوریدونکو، تمه ده چې لومړۍ برخه مو خوښه شوې وي. دوهمه برخه ده زموږ همکار شاه فیصل روحاني صاحب تاسو ته مقاله راوړې ده. مقالې ته غوږ کیږو. د معلوماتي ټکنالوژۍ اهمیت. موږ د داسې عصر په منځ کې ژوند کوو چې معلومات او ټکنالوژي پکې د پرمختګ بنسټ ګڼل کېږي. معلوماتي ټکنالوژي د انسانانو د ژوند، زده کړو، سوداګرۍ، روغتیا، حکومتولۍ او اړیکو په هره برخه کې ستر بدلونونه رامنځته کړي دي. نن ورځ د نړۍ ډیر کارونه د کمپیوټرونو او نورو ډیجیټلي وسایلو له لارې ترسره کېږي چې دا چاره د وخت سپما، دقت او اسانتیا برابروي. معلوماتي ټکنالوژي هغه علم او هغه ټکنالوژي ده چې د کمپیوټرونو، سافټویرونو، شبکو او نورو ډیجیټلي وسایلو په وسیله معلومات راټولوي، ساتي، پروسس کوي، لیږدوي او شریکوي یې. په ساده ډول معلوماتي ټکنالوژي د معلوماتو د مدیریت او تبادلې لپاره له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستل دي. معلوماتي ټکنالوژي ځکه مهمه ده چې د انسانانو ورځني کارونه اسانه کوي، د معلوماتو ترلاسه کول چټک کوي، د ادارو مؤثریت زیاتوي، د سوداګرۍ پرمختګ ته زمینه برابروي او د نړۍ له بیلابیلو خلکو سره د اړیکو ټینګولو فرصت رامنځته کوي. همدارنګه د علمي څیړنو، نوښتونو او اقتصادي ودې لپاره هم مهمه وسیله ده. کمپیوټر د معلوماتي ټکنالوژۍ بنسټیزه وسیله ده. معلوماتي ټکنالوژي یوازې کمپیوټر نه دی، بلکې کمپیوټر، سافټویر، انټرنیټ، شبکې او نورو ډیجیټلي وسلې ټول د آی ټي برخه جوړوي. پرته له کمپیوټر څخه د معلوماتي ټکنالوژۍ ډیر کارونه ناشوني یا ډیر ستونزمن دي. انټرنیټ د معلوماتي ټکنالوژۍ ملا تیر ګڼل کېږي. د انټرنیټ له لارې خلک کولی شي په څو ثانیو کې معلومات ترلاسه کړي، له نړۍ سره اړیکې ونیسي، آنلاین زده کړې وکړي، سوداګریز فعالیتونه ترسره کړي او حکومتي خدماتو ته لاسرسی ومومي. انټرنیټ د نړیوالو اړیکو او معلوماتو د چټک انتقال تر ټولو مهمه وسیله ده. په زده کړو کې معلوماتي ټکنالوژۍ لوی بدلون راوستی دی. محصلان او زده کوونکي کولی شي له آنلاین کورسونو، ډیجیټلي کتابونو، ویډیویي درسونو او تعلیمي اپلیکیشنونو څخه ګټه واخلي. همدارنګه ښوونکي هم د عصري وسایلو په مرسته تدریس لا اغیزمن او اسانه کوي. په روغتیایي برخه کې معلوماتي ټکنالوژي د ناروغانو د معلوماتو ثبت، د لابراتوارونو مدیریت، د لرې واټن طبي مشورو، د ناروغیو د تشخیص او روغتونونو د چارو د تنظیم لپاره کارول کیږي. دا چاره د روغتیایي خدمتونو کیفیت لوړوي او د ناروغانو د درملنې بهیر چټک کوي. سوداګر د معلوماتي ټکنالوژۍ په وسیله آنلاین پلور، برېښنایي تادیات، د بازار موندنه، د مشتریانو مدیریت او مالي حسابونه تنظیموي. معلوماتي ټکنالوژي د کاروبارونو لګښت کموي، ګټه زیاتوي او نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي زمینه برابروي. د معلوماتي ټکنالوژۍ په مرسته حکومتونه برېښنایي خدمات وړاندې کوي، اسناد ثبتوي، مالیات راټولوي، عامه معلومات خپروي او د خلکو شکایتونه په چټکۍ سره څیړي. برېښنایي حکومتولي د شفافیت، چټکتیا او حساب ورکونې کچه لوړه کوي او د فساد د کمېدو سبب ګرځي. معلوماتي ټکنالوژي د نننۍ نړۍ د پرمختګ مهمه وسیله ده او د ژوند په هره برخه کې مثبت بدلونونه رامنځته کړي دي. د زده کړو، روغتیا، سوداګرۍ، حکومتولۍ او ورځني ژوند په اسانتیا کې د معلوماتي ټکنالوژۍ رول نشي انکارېدلی. له همدې امله د معلوماتي ټکنالوژۍ زده کړه او سمه ګټه اخیستنه د هر فرد او ټولنې لپاره د پرمختګ او بریا مهم شرط ګڼل کېږي.
د حریت رادیو درنو اوریدونکو د ټیکنالوژي خبرونه علاقمندو دا وا د دیونه لپاره د ټیکنالوژي خبرونه چې ما محمد شریف احمد درته وړاندې کړه تر بیا وبلونه چې لوي نوې موضوع سره تاسو ته حاضرېږم ماته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاس خاد آباد او خوشاله اوسئ د الله پامان نړۍ د بدلون په حال کې ده هر ورځ د انساني اسانتیاو لپاره نوي موندنې ترسره کیږي خدا موندنې څوک چیرته او د کومو موخو لپاره ترسره کوي که غواړئ چې په نړۍ کې له هر ټیکنالوژیکي پرمختګ څخه خبر شئ ټیکنالوژي خبرونه واورئ دا خبرونه هر شنبه مازدیګر له 5:30 تر 6 بجو له حریت رادیو څخه اوریدلای شئ ټیکنالوژي